ډیرو محترم ورونو که چېرته تاسو قرضونو پریشانه کړي وي او غمجن کړي وي او تاسو دا اراده لرئ چې دا قرضونه واپس کړئ خو د حل لاره درته معلومه نو د دې په حل کې چې زه تاسو سره مدد کولی شم لیکن د هغې نه مخکې چې زه تاسو ته یوه واقعه بیانوم او دا واقعه هم چې د یو صحابي ده چې هغه هم قرضدار او د قرضونو د وجې نه چې دی په غمونو او پریشانو کې اخته شوی و د دې نوم دی ابو امامه الانصاري رضی الله عنه دا چې دی ورځ په مسجد کې ناست او قرضونو چې دی هغه غمجن کړی و پریشانه کړی و د الله نبي چې دی مسجد ته داخل شو چې ویې کتلې ابو امامه ناست دی او د مانځه وخت هم نه دی د الله نبي ته پوښتنه وکړه چې څه خبره ده نو هغه ورته وفرمایل چې ای د الله نبي قرضونو چې دی هغه غمجن کړی یم او پریشانه کړی یم غمونو مشکلاتو کې راګیر یم نو د الله نبي ورته وفرمایل دا دعا وایه اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال دې ترجمه ده ای ربه زه تا پورې پناه نیسمه د غمونو او پریشانیو نه او دغه رنګې زه تا پورې پناه نیسمه د قمقلتوب او د سستوب نه ای ربه قمقل کوم مه او سستوم سستی را کې مه پیدا کوه او تا پورې پناه نیسم ای ربه د بزدلتوب نه بزدله کوم مه او دغه رنګې د بخیلتوب نه د بخل نه مې وساته او دغه رنګې زه تا پورې پناه نیسم د غلبې د قرض نه او غلبې د خلکو نه نو کله چې یو انسان باندې خلک غالب شي یا ور باندې قرض غالب شي نو دا انسان په غمونو او پریشانیو کې اخته کیږي دی وجه نه نو دا صحابي فرمایي چې کله دا دعا ویل ما شروع کړه نو غمونو او پریشانیو هم ختم شوي او الله سبحانه وتعالى زما قرضونه هم خلاص کړل یو بل حدیث کې راځي چې یو انسان باندې د غر په اندازه باندې قرض وي دغه اشاره ده د قرض غټوالي ده چې دا قرض څومره غټ ولې نه وي او کله د انسان اراده دا وي چې دا قرض واپس کما نو الله سبحانه وتعالى به دې قرضونه خلاص کړي نو هغه دعا دا ده اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن من سواك يا رب مال کفایت وکړه په حلال باندې د حرامونه واغنني بفضلك عن من سواك او په خپل فضل می چې د نور خلقو ته محتاجه کوه سواستانه نو کله چې انسان محتاج شي خلقو ته دا انسان ذلیل کیږي او خوار کیږي نو همیشه دا دعا کوي یا الله بندگانو ته محتاجه کوه او کله چې دا دو دعاګانې ته وي او پوره یقین سره وي نو الله سبحانه وتعالى به ستا قرضونه خلاصوي او ستا به د مشکلاتو نه وباسي اوس لازمه دې خبرې ده چې زه څنګه تاسو سره مدد او کومک کولی شم د قرض په خلاصون کې نو دو خبرې یادې کړه اول دا کومې دعاګانې چې ما ویلې دا دعاګانې وایه خو په یقین سره د زړه نه دعاګانې وایه او بار بار یې وایه ځکه د صحابي چې دی د الله سبحانه وتعالى باندې یقین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره باندې یقین چې دا د الله نبی دی او دا چې کومه خبره کوي دی خبره کې حقیقت دی او دا رښتینی دی او الله سبحانه وتعالى د انسان قرضونه په دې دعا سره خلاصوي نو کله چې مستا د یقین زړه ته داخل شه چې او د دې دعا کې فایده شته دی او دا دعا ما د فایده راکولی شو د دې په وجه الله سبحانه وتعالى زما قرضونه خلاصولی شي او ما د غمونو او پریشانیو نه وباسلی شي دویمه خبره دا ده محترمو چې هغه حرکت دی داسې نه ده چې ته صرف کور کې کینی او کار نه کوې نه یو کار شروع کا یو معقوله لار وګوره د قرض د خلاصون دپاره او دعاګانې هم کوه او کار هم کوه نو چې ته کله کار شروع کړې حرکت شروع کړې نو الله سبحانه وتعالى به ستا په حرکت کې برکت واچوي او د دې په وجه به ته د قرضونو نه خلاص شي او د ژوند د نورو مشکلاتو او مصیبتونو نه به وځي نو دوه کارونه ضرور کوه یو دا دعاګانې وایه په یقین سره وایه د زړه نه وایه او بار بار وایه داسې نه چې ته جلدي وکړې چې یاره ما یو ځل وویله دوه ځل مې ویله الله زما قرضونه خلاص کړه نه دعا کې به جلدي نه کوې دعا د قبلېدو لپاره یو شرط هم دا دی چې هغې کې به جلدي نه کوې بار بار وایه او یقین ساته په دې باندې او بل یو کار شروع کا حرکت وکا الله سبحانه وتعالى با ستا په حرکت کې برکت واچي او د غمونو پریشانونو نه به
وزي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.